د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. 11 میاشتې تېرې شوې، په دې 11 میاشتو کې خامخا د انسان نه ګناه شوي، په عبادت کې کمی شوي، عبادت په صحیح طریقه شوي نه. دا یوه میاشت الله انسان له یو موقع ورکړه چې په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي سړی، الله رضا کړي، او څه کمی شوي کمی پکې پوره شي، توبه وباسي، د الله ذکر او اذکار وشي، تلاوت وشي، تراویح پکې وشي، الله پکې رضا شي. دا هغه 11 میاشتو هغه کمی رب العالمین په دې میاشت کې پوره کړي. الله کله انسان دپاره د جمعې شپه، د عرفې ورځ، د عرفې شپه، د لیلة القدر شپه، دا ټولې الله تعالی د انسان د بخنې او د انسان د ثوابونو دپاره موقع پیدا کوي چې که انسان الله ته رجوع کړي نو رب العالمین په دې ورځو کې د نورو په نسبت باندې په دوچندو ثواب ورکوي. د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې په جنتونو کې کار شروع کی، کوشش کوي چې جنتونه ډولی کی، نو چې د الله په حکم باندې یو بیا فرشتې کم کار کوي، تاسو ته پته ده چې هغه به څونه د انسان د عقل نه دا بار خبرې دي. 11 میاشتې د جنت په زیب او په زینت او په آرایش او په ډول باندې ولګي. 11 میاشتې بوټي پکې زرغون شي، خشته شي، مزیدار شي. نو چې کله د رمضان دا میاشت راښکاره شي نو د عرش د الله د عرش د سوري د لاندې نه یو خشته ښکلې مزیداره هوا راوالوځي. هغه هوا د جنت په حورو باندې ورشي، ادونه مزیداره او خوشبوداره چې هغه د جنت حورې ورته خوشحاله شي او هغوی د الله په دربار کې سوال وکړي چې یا الله مونږ لا په دې میاشت کې د دې میاشت د عبادت د برکت نه هغه خاوندان را نصیب کې الله چې زمونږ سترګې په هغې یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي، یعنې مونږ په هغې خوشحاله شو او هغه خاوندان په مونږ باندې خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه لوی میدان کې چې په چا د هر ورځ 50,000 کاله ده او په چا زیات او په چا کم او په لوی تکلیف کې به خلک مبتلي. څوک به د کونډو پورې د خولو نه ډوبي، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې او څوک د دې خولې پورې. هر سړی به په خپله خوله کې ډوب ولاړي. د دنیا د اوبو مثال خدا سره چې دا سطح هواره ساتي، اوبه چې یو ځای کې راشي تر هر ځای پورې د اوبو سطح هوارئ بیږي اوبه، او د آخرت د انسان خوله به انسان پورې ولاړئ چې د انسان نه وبیږي د پورې به د قالب په شان بنده ولاړئ، د ده نه به اخواته نه ځي چې میدان ته ترې وبیږي. هر انسان به خپله خوله کې ډوب ولاړي. د چا نه ګوره خوله څونه په سختۍ وځي او خوله هله وځي چې انسان ګرم شي. نو چې خوله د ګرمۍ د وجې نه وځي او هغه ګرمه خوله د انسان نه لکه د جامو د قالب تو وي، د چا د نامه او د چا د مرۍ پورې په تکلیف کې به دا خلک مبتلی. نفسي نفسي اوازونه به کوي، پیغمبران به سفارشونه کوي، هر چا سره به د خپل ځان غم او فکري. دغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله د عرش د سوري لاندې به یو قوم ناستی، هغې ته به درستخان غوړېدلي، په هغې به خوراکونه خوري، شربتونه به ورته پراتي، میوې به ورته پرتې وي، یخې هواګانې به پرې لګي او داسې به یو بل سره ګپې شپې لګوي لکه دا مرغۍ چې مازدیګر یو بڼ ته را یو ځای شي او چغار کوي، داسې په خوشحالو به لګوي او خندا خوندې او ګپې شپې به لګوي. لاندې به ورته خلک حیراني چې الله مونږ د ګرمۍ نه مړه شو، په هغې یخ هواګانې لګي، مونږ په نور نیزوار دی، تو ته مونږ ناست یو ولاړ یو، الله هغوی باندې د ستا د عرش سوری دی، مونږ د تندې او د لوږې مړه شو او هغوی ته د جنت میوې او د جنت خوراکونه او د جنت هغه قسم قسم د لذیذ څیزونه ورته پراته دي. یا الله چې دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دا به هغه خلک چې د رمضان په میاشت کې د الله د رضا لپاره روژې نیولې وي.
دومره د برکت شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د روجهدار سړي د خولې خوشبو بدبویي دا د الله په نزد د مشکو او د عنبرو د خوشبویۍ نه بهتره ده. څه مطلب؟ سړی چې د قیامت پر ورځ د قبر نه پاسي یا په قبر کې سملی نو که د روجه په دنیا کې نلی په دې قبر کې او د قبر نه چې پاسي د محشر په دې میدان کې به د خولې نه د مشکو د خوشبویۍ نه خشته خوشبویۍ دي. په دنیا کې د روجهدار د دې معدې نه یو بړاس روزي. دا بدبویي د هغه معدې د ناروالي د وجې نه ده. که ته مسواک هم ومږې مسواک سره خو صرف د غاښونو هغه بدبویي ختمه شي، خو د زړه د دې معدې نه یو بړاس روزي د روجهدار معده ناری. دغه بړاس یو مخصوص بدبویي لري. دا په دنیا کې هم په انسان د مشکو په الله د مشکو د خوشبویۍ نه مزیدار او خشته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الصیام جنتن، روجی چی دی دا ډال دی ډال. لکه ډال پخوا به د اوسپنې نه یو طبقې شان جوړ کړی و، کړی به پکې و هغه به یې ځان ته نیولی و، او چا به د څرمنې نه یو ګاډینۍ غوندې جوړه کړې وه د طبقې برابر، او په هغې کې به یې لاس کې اچولی و. دشمن سره خو به د تورو او د نیزې او د غشو جنګ و، نو هغه ډال به یې د ځان مخې ته نیولی و چې زه بچ شمه. اوس هم دی بعضې پولیس والا سره یو داسې اوږد د اوسپنې یو کښې وي، هغه د جنګ په وخت کې نیولي لاس کې څوک په کاڼي غزار کوي نو په هغې ځان بچ کوي، دې ته ډال وایي. نبی علیہ السلام فرمایي روجې ډال دی. د ګناه نه او د الله د قهر او د غضب نه سړی بچ کوي، خو ما لم یخرقها تر څو چې سړی دا ډال ونشلی. ډال چې وشلیږي نو بیا تا نشي بچ کولی. که دا روجه دې وشلوله نو بیا تا د الله د قهر او د غضب نه نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی د الله رسوله په څه دا روجه شلیږي؟ وی په دروغ او په غیبت باندې. سړی چې دروغ وی روجه وشلوله، سړی چې غیبت کوي روجه وشلوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، دروغ او غیبت روجه ماتی. صحابه تپوس کی د الله رسوله روجه ختمه شوه؟ وی نه داسې نه ویمه چې روجه بالکل ماته شو او ختمه شوه، خو د روجې چې کم برکت او ثواب و هغه په اوبو لو شو. د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی. نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصوي، غاړه به دې خلاصوي، قرض دې خلاص شو، خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هر یو انسان روجه کې یو پیشمنی دی او یو روجه مات دی. چې څوک پیشمنی کوي السحور فیه برکتن، نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کې برکت دی، وجود مضبوط شي، عبادت ته به تکړه شي. بعضې سړی وي ناولې پاسي، ناولې پیژنې څنګه چې د کټ کې پاسي خوله کې اوبه واچوي او چیوس کې اوبه ودشي، دې ته ناولې وایي. ناولې د مونځ مرتبه د روجې نه زیاته ده ګورې په فرضیت کې. په روجه هم فرض ده او مونځ هم فرض ده، مونځ مرتبه پې زیاته ده. نو مونځ د سم لاس دی هغه دې ونه کوه روجه نیسې، او پیشمنۍ دې هم پرېښود. دا بدقسمت انسان دی، ډېر زیات بدقسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل با هلمو الی الغداء المبارک، اے صحابه راشه دې برکتی خوراک لراشه. پیشمنۍ به ورته یادو. نو پیشمنی خوراک سنت دی، د نبی علیہ السلام طریقه ده. پاسېدل ورله پکار دی، او بهتر طریقه دا د زمارونو چې سړی پاسي او دی اودس وکړي، اودس نه پس پیشمني وکړي، او بیا ډېره ښکلې موقره تهجد بنده وکړي. 8 رکاته کم از کم، 2 رکاته هم کولی شي، 4 هم کولی شي، 6 هم کولی شي. 8 رکاته تهجد وکړه، دې نه زیات که څوک کوي هم کولی شي. ښه مزېدار تهجد وکړه، دغه وخت کې د الله ذکر و اذکار وکړه، او د الله په حضور کې د خپلو ګناهونو معافي وغواړه. یا الله وایي زه ډېر ګناهګار یم. واقعي مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. دا سوال کوي. او د جهنم نه امان وغواړه، یا الله ماله د جهنم نه امان راکې. نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 څیزونه وی پر روجه کې 4 څیزونه وغواړئ د الله نه، 4 کارونو کې 4. دا د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی دا 4 کې 2 چې دي، یو د الله ذکر وکړئ، ذکر باندې الله ډېر خوشحالیږي.
او دویم د الله نه بخنه غواړه استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ذکر ډیر بے فضیلت ته حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ وی الله ما ته داسې شی وښایه چې زه پې تا ته ډېر زیات در نږدې شم وی الله یادوه ذکر کوه لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته ذکر کوه وی الله وی دا خو ټول خلق کوي ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه کوي او صرف زه یې کومه وی ای موسی که دا ټوله دنیا دا ځمکه وواړه اسمانونه دا د تلې په یو چابړي کې واچې او دا ذکر په بل چابړي کې واچې دا ما دا ذکر پې درنیږي که ټول خلک یې وایي نو وایي دی که نه خو د دې نه بهتر شی بل نشته نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو خو ذکر کوی د الله لا اله الا الله دا خامخا وایه او دویم استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کچاله دا اوږد نه ورځي سید الاستغفار دی ته وایي استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه او که دام نه درځي صرف استغفر الله وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله د هرې ګناه نه ستا په ذات بخنه غواړم ته مې د ګناه نه پاک کې الله حضرت حسن بصري له یو سړی راغی وی ډېر زیات ګناهګار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی ډېر غریب یم څه دم راته وښایه وی استغفار وایه بل یو سړی راغی وی صاحب نارینه اولاد مې نشته وی استغفار ډېر زیات وایه بل یو سړی راغی وی خلق مې عزت نه کوي وی استغفار وایه بل یو سړی راغی وی صاحب قرضدار یم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته وی بل څه دې زده دي که دا یو ټکې دې زده کړی اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکوي بل بیمار راشي هغه له بل دارو ورکي بل بیمار راشي هغه له بل دارو نو تاله چې څوک راځي دا یو ټکې ورته ښیه استغفار وایه حسن بصري رحمت الله علیه ورته وایي وی هغه شیخ یم چې الله مونږ ته قرآن کې ښولی دی او قرآن کې الله په استغفار اوه وعدې کړي دي اوه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا وی که ګناه دې زیاتی او د الله نه بخنه غوښتل غواړې استغفار وایه الله به دې وبخي دا یو یرسل السماء علیکم مدرارا که قحطی نو باران نه کېږي استغفار وایه الله و باران وکړي ویمددکم باموال و بنین که مال دینی درې شو زامن دینی څلور شو ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا باغونه دینی نهرونه دینی دا الله نه استغفار وای الله به درکي او ورپسې وای مالکم لا ترجون لله وقارا که څوک دی عزت نه کوي بی عزته ګرځي په دنیا کې استغفار وای رب العالمین بدل عزت درکي نو دا الله ګناهونه معاف کېدل زامن شو نهرونه شو باغونه شو عزت شو بچی شو او یو بل کم یو شو دا اوه وعدې رب العالمین په قرآن حکیم کې په استغفار کړي دي چې دا اوه واړه بدل رب العالمین در کې بخنه غواړه استغفار او دویم د استغفار فایده څه ده مونږ چې په کم غم کې ګیر یو د هغې دپاره لوی دم دی لوی دم هر انسان په دې غم کې ګیر دی چې الله ستا په قهر او غضب کې را ګیر نشم بعضې وخت کې په انسان کې بیماری راشي دا د خدای قهر او غضبي دشمنی راشي د الله قهر او غضبي مقدمه راشي د الله قهر او غضبي روان راشي د الله قهر او غضبي نبی کریم صلی الله قرآن حکیم کې الله فرمایي قرآن کې وی د الله د قهر او د غضب د پاره دوه دمه دي دوه وما كان الله يعذبهم وانت فيهم یو د پیغمبر علیه السلام مبارک وجود د الله رسوله تر څو چې ته په دې خپل امت کې موجود یې زه خپل قهر او غضب نه رالیږم یو د نبی علیه السلام مبارک وجود او دویم څه شی دی وما كان الله معذب څنګه دی وهم يستغفرون تر څو چې دی استغفار وي زما قهر او غضب په نه راځي نو د نبی علیه السلام مبارک وجود تر څو چې په دنیا کې حیات نو تر هغې پورې خو به د الله قهر او غضب نه راځي او که د هغې نه پس یو سړی یېرېږي چې په ما د الله قهر راغی غضب ډېر استغفار ډېر زیات وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله د الله قهر او د الله غضب به پې نه راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې څو څیزونه وښول دوه څیزونه یو د الله ذکر او یو استغفار یاد به وي که به یاد نه وي د الله ذکر دویم څه شي استغفار ډېر زیات یې وایه
او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه خواصم خلاصې نشته نو هم پکې کوی نبي علیه السلام فرمایي هغه څه دي یو د اور نه معافي غواړی یو جنت د اور نه معافي او جنت نو څلور څیزونه شو د مارونو یو استغفار یو د الله ذکر یو د الله نه جنت غوښتل یو د اور نه معافي غوښتل بس یا الله د اور نه مې خلاص کې په پښتو کې خیر دی وایا اللهم انی اسألک رضاک والجنه نبی علیہ السلام به الله ستا رضا او جنت غواړم واعوذ بک من سخطک والنار او الله ستا د قهر او ستا د جهنم د اور نه پناه غواړم نو خیر دی په پښتو کې وایا یا الله ستا رضا او جنت غواړم یا الله ستا د قهر نه او ستا د اور نه پناه غواړم دا سار او ماښام وایه او ذکر او استغفار لړې زور ورکوي دویم د رمضان د روجې برکت څه دی رونو روجه ماتې او روجه ماتې چې بیا په خپله روجه ماتې بل لم روجه ماتې ورکا نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې بل له روجه ماتې ورکړ د هغې سړي چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره به الله دلم ورکړي چا چې روجه ماتې ورکړې د هغه به کمیږي نه دا مه وایه چې د به کم شي نه د هغه به کمیږي نه خو د هغه برابر به الله دلم ورکړي نو صحابه خو غریبانو وی صاحب چا سره روجه ماتې وي دا خو ډېر خلک وي چې هغه به روجه ماتې نه موني وی دا ثواب الله هغه چالم ورکوي چې مسلمان له یو ګوټ پی ورکړي که پی په وس کې نه کېږي یو ګوټ اوبې بل له ورکړې دله به الله اجر ورکړي یو ګوټ اوبه په دې الله اجر ورکوي نو په رمضان کې زما رونو ایثار وکړئ ایثار څه ته وایي بل مسلمان سره ښه وکړئ ځان پرېږدی بل له ورکړئ په خپله مخری بل له ورکړئ ګاونډي د نار پاتې نشي ګاونډي د وږې پاتې نشي چې ستا بچي ښه خوراکونه خوري او ستا ګاونډي د ډوډۍ درک نه لګي نو د قیامت پر ورځ به د رب العالمین ګورې تپوس کوي دا د صحابو صفتو یو صحابي فرمایي وی جنګ یرموک کې د نبي علیه السلام سره جهاد له تلو وی زما د تره زوی او د زنکدن وخت دی او زخمي پروت دی وی تږي او ما ته اشاره راکړه چې اوبه راوړه مشک مې د اوبو په منډه منډه راوزغلو او د تره هغه زوی ته مې ور مخکې کړ چې هغه له مې خوله کې اوبه اچولې د هغه سره خوا کې یو بل زخمي و هغه فریاد وکړه او د اوبو ته یې داسې پترس وکتل تږي او د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي وی زما را تره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرې راغلی اوسه وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وزغلولې وی چې هلته مې وزغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل هم غریب تږی وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده هغه له اوبو رسوه وی هغه دریم زخمي له مې یوړی وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی هغه دې اوبو ته فریاد وکړه آه یې وکړه ورته یې وکتل تږی وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه وی چې هغه له مې یوړی هغه نه ساه ختلې وه واپس مې هغه دریم زخمي له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه واپس مې هغه دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه د تره هغه زوی له چې مې راورسولې د هغه نه هم ساه ختلې وه دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د زنکدن تنده برداشت کوي خو د ما دې بل زخمي ملګري له اوبه یو څه خیر دی زه به را تنده برداشت کم او نن موږ څه کوو زما وروڼو ډېر خلک زه خو قسم دې رښتیا درته وایم دا مالدار خلک که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي په مخ د ځمکه به غریب پاتې نشي بغض او حسد به پاتې نشي یو بل سره خلک ولې بغض کوي وی دا مالدار دی او زه غریب یم زما نشته او د شته که یو بل سره ښېګړې شروع شوې بغض او حسد به ختم شي غلا غلطۍ به ختم شي خوشحاله او د سکون زندگی به راشي او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې هغه فورا هغه ویندې ته وایي تقسیم کا شابه خیرات کوه تقسیم یې کړې مازدیګر شو ټولې خلاصې کړې 1 روپۍ هم پرې نه ښوده چې ماښام شو روجې